دا د کابل ښار 5مې ناحیې سیمه ده او خلک یې په بیه د اوبو اخیستو تړل شوي. د دې ټانکر څښتن یوه ستره بشکه اوبه په 60 افغانۍ او یو کوچنی بشکه بیا په 10 افغانۍ پلوري. ایره خود تقریبا 6 ماه میشه که آغاز کردیم از خاطر کمبودی آب است و همچنین آب چاهای عمیق و چیز که مردم زدن خشکسالی به وجود آمده. این دیگه لیتر 1 روپه است او بشکای کلان 10 روپه و بشکای کلان 20 روپه و خورده 10 روپه فور میکنیم. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د اوبو څاګانې وچې شوي او هر مازدیګر د اوبو پیدا کولو پسې سرګردانه ګرځي. مشکلات کلی جهت هم کلی مشکلات یا دامنگیر است. خب مشکلات وجه واسه مالی کسی میخره و کسی کرچی میره کسی قصر. خلک دلته په داسې حال کې اوبه په بیه اخلي چې د ښار پر واټونو موټر مینځونکي د موټرو د مینځلو لپاره له همدې خوږو اوبو ګټه اخلي.